बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ کنټرول سټیټمنټس ویلې صحیح کنټرول سټیټمنټس څه کار کوو د شرط په مطابق شرط لاره نه یو کار کنټرول او اجرا کوي که چې د شرط صحیح او کار به کوو او شرط به صحیح نه او کار به نه کوو په دې کې به موږ اف ویل اف ایلز ویل اف مو ویل او سویچ مو ویل صحیح ده اف ایلز اف چې دا او سویچ چې دا تقریبا یو هدف لپاره استعمالېږي خو فرق یو چې سویچ رینج باندې نه پوهېږي او اف ایلز اف چې دا هغه بیا په رینج پوهېږي صحیح شو که دې کې سوال نه لرئ مخکې ځو بیا ښه مخکې ځو موږ نن وایو لوپس صحیح شو زه دلته د نوټ په خاطر باندې نوټ پیډ پلس پلس ته لږ ورشم دلته تاسو باید واضح پوه شئ په دې لوپس په دې شیانو باندې ګورئ دنه مخکې چې موږ لوپ ته لاړ شو ما خیال کې موږ اینډ اپریټر او آر اپریټر او ناٹ اپریټر نه دی ویلي کوم ویل آر هم ویل ناٹ مو ویل دا مو ویل خانم وجیولا روزانه راځي وای آر خانم ناٹ خانم ایران خانم زما موږ همدا درس ته چې دا مو ویل کم نه دی ویلی زه تاسو نه پوښتنه صحیح دا مو ښه خبره ده very good next زه به یو اگزامپل درته وکړم یو اگزامپل به درته وکړم که چېرته پوهېدی خو ښه ترخه که نه لږ به تکرار شي نن زه لوپ شروع کوم هر حال کې راځو دلته like float percentage is equal to 55.5 clear if ترازوس if bracket start مونږ داسې کوو هغه مخکینی مثال د فیصدي صحیح مونږ فیصدي داسې ویلې که نه که صفر نه لاندې شو او څونه سل نه جګ شو هغه رانګ پرسنټیج دا خو ویلی وو یعنې آر مو ویلی دی صحیح ده آر if percentage is less than 0 or یا is greater than 100 صفر په خپله نه د صفر نه لاندې که شوه فیصدي او که چېرته د سلو نه جګه شوه یعنې سل مطلب خپله سل نه د سل نه زیات چې شوله هغې ته بیا موږ څه ورته ویلې د غزي کې باډي کې بیا موږ ورته ویلې چې سی آوټ اینډ دین دلته موږ ورته ویلې چې رانګ پرسنټیج یا انویلډ پرسنټیج یا رانګ پرسنټیج داسې مو ورته ویلې صحیح شو داسې او بیا هم ایلز اف ته تللو که نه همداسې یو ایلز اف ته به تلو موږ لکه ایلز اف بیا موږ ویلې که چېرته پرسنټیج is greater than or equal to 70 بیا څه وکړه بیا بلته بلاک ورکړو باډي کې ورته ولیکو چې بیا ګریډ مثال A همداسې B همداسې C D همداسې مخکې وتلو په یاد مو شو دې باندې خو پوهېږئ ښه خیر بیا هم لږ مثالونه زه نور هم وکړم یعنې ګورئ موږ سره شرطونه زیاتېږي چې زیاتېږي موږ اف ایلز اف څخه استفاده کوو صحیح شو د دې مطلب دا ده په اول سر کې به څه کتل کېږي چې فیصدي خو صفر نه لاندې نه چې صفر نه لاندې شوله نو فیصدي غلطه ده که نه یعنې منفي ته ځي بیا منفي معنا لري یعنې که یو کس امتحان نه دی ورکړی نو 0% ده او منفي څه معنا لري منفي د صفر نه هم لاندې ده نو داسې باید نه وي یو یعنې کوم ویریبلونو کې ګورئ زه پوه شوم ستا په سوال اوس ما ته غوږ ونیسه ښه دغه یوزر ده چې ویې لیکله فیصدي صحیح ده نو دلته خو ضرور نه چې 55 به لیکي دلته خو امکان لري بل شی ولیکي دومره ولیکي امکان لري دومره ولیکي امکان لري دومره ولیکي ته د هغې لپاره پروګرام جوړ کړه که چېرته پاس وګوره که چېرته فیصدي کې اویا نه زیاته ده نو A ګریډ ورته ورکړه پوه نه شوې خو یوزر لیکي ستا پالیسي ستا تګلاره دغه یوه ده ستا هغه شرطونه دا یو دي یعنې ته داسې ورته وایه ایلز اف که مطلب دا ده پاس فیصدي کې وګوره چې فیصدي څومره ده اویا نه زیاته ده نه ده که نه که چېرته ده مثال خبره زه لیکم دومره لیکم 9.5 نو دې شرط سره صحیح شوه که نه یعنې ما اویا سره مقایسه کړه
که چېرته هغه یو شاګرد اویا نه زیاته فیصدي وړې ده نو هغې ته A ګریډ ورکړه، هغه مقایسه کوو د دې اویا سره. صحیح شو که نه؟ اوس راځو دلته ایلس اف ته راځو. ضرورت هم یو بل امکان هم لري چې شاګرد دومره فیصدي ویسي. هغه څومره ده؟ زه به داسې ورته وایم پرسنټیج از ګریټر دین آر ایکول ټو 60. امکان لري په دې پرسنټیج کې دومره فیصدي ویسي. نو که دومره فیصدي ویوړه نو بیا دلته ورته وښایه څه شی په دغه ځای کې ګریډ بي، داسې ورته وښایه. امکان لري 50 نه شپېتو پورې ویسي. بیا ایلز اف ته راشي دومره باید کوي شي. بیا به څه کېږي؟ بیا به بل ګریډ ورته وښایي ګریډ سی. نو اوس ګوره معلوم نه ده چې 5% څومره وړي هلک. معلوم نیست که نمی شاگرد که است چند فیصد میبره. هرچند که برد بر ازو شرط موجود است. به هر شرط که سر خورد یعنی یک نو بدن شرط درست شد باز چی میشه؟ با همون شکل بادی همون الزف اکزیکیوت میشه. کلیر؟ صحیح شو کنه؟ اوس ګوره که چېرې زه داسې ولیکم مثال خبرې دلته ولیکم 55. نو آیا 55 چې ده اویا نه زیات ده؟ نو it's wrong, the condition is false. راځي دلته دا ګوري آیا 50 نه زیات ده؟ راځي دلته 50 نه زیات ده؟ بالکل. نو ګریډ سی به درته پرنټ کړي په اساني غلط شول هغې سره کار نه لري. اور اکزیکیوت نمیکنم چرا که شرط اشتباه میشه در اینجا. در بالا 55 هستم، 55 بزرگتر از 70 نیست، نامساوی است. این هم اشتباه شد، در اینجا میره چک میکنم. در پرسنتیج 55 که هسته او بزرگ است 60 است، نه خیر باز اشتباه است. باز میاد در پایین اینمی شرط چک میکنه آیا 55 بزرگتر از 50 است؟ بله اینمی شرط درست است. بادی اینمی الزف اکزیکیوت میشه و در نتیجه هم برایتان نشان میده گریډ سی. کلیر؟ اوس راځو دلته خبره ده که یو کس داسې ولیکل چې منفي 55 لوی ده که صفر لوی ده. نو منفي 55 څه معنی ده؟ غلطه فیصدي ده. نو باید چېرته راشي؟ نو دلته ما ورته ویلي په اول سر کې که چېرته فیصدي صفر نه لاندې شوه لاندې ده که نه بیا دا وښیه. او یا دومره زیاته شوه چې د 100 نه زیاته شوه. اوس د صفر نه خو لاندې نه ده که نه 155 ده مثبت ده، لیکن دومره لوی ده چې 100 نه هم لوی ده بیا هم غلط ده. تو په هغه صورت کې چې فیصدي ستاسو د صفر نه لاندې شوه یا د 100 نه جګه شوله نو دا به تاته ښیي چې رانګ پرسنټیج. ولې منځ کې آر لګېدلی 2 شرطونه دي په دغه ځای کې. 2 شرط داریم. شرط اولیه که است او میبینه که آیا فیصدی پایینتر از صفر خو نیست. صحیح است؟ اگر نیست باز میبینه آیا بالاتر از 100 خو نیست. بالاتر از 100 است شرط درست شد اینه میره براتان نشان میده اکزیکیوت میکنه. پایین باز نمیره، نیاز نیست که پایین بره. اینمی شرط درست است اینمی یک کره اکزیکیوت میکنه خلاص. فهمیده شد؟ اگر فیصدی بین 0 و 100 است به طور مثال ما برش میگم اینمو تر است باز میبینه آیا پایینتر از 0 است؟ نه خیر. بالاتر از 100 است؟ نه خیر. میای اینمیره چک میکنه. اینمی شرط این اکزیکیوت نمیکنه که چرا که شرط هر دوشان اشتباه هستن، غلط هستن. 77 از این بزرگتر است؟ بله اینمیره اکزیکیوت میکنه پایین نمیره. کلیر؟ اینمو تو کار میکنه. پوښوین نو هغه قیمت چې یوزر لیکلی دی فیصدي هغه یوزر لیکي هغه ته مقایسه کوي د خپل ټولو شرطونو سره. هر یو ته د ځان د شرط ټاکلی ده. کلیر؟ نو موږ هلته که چېرته اینډ ولګوو راځئ چې یو بل مثال وکړو. د فیسبوک په رقم فیسبوک کې چې ته یوزر نیم صحیح کې او پاسورډ غلط کې صفحه خلاصوي او که یوزر نیم غلط کې پاسورډ صحیح کې بیا خلاصوي نه، او که دواړه غلط کې بیا هم نه خلاصوي. که دواړه صحیح شول بیا 4 حالت دی. اوس تاسو پوه کوم نو اوس خبره راغله نو اینډ وارته زه به درته ووایم. ما ټروت ټیبل درته ویلي ټرو په یاد مو دی هغسې اینډ سو آر څه وایي آر که یو شرط صحیح ده بل هم صحیح ده که یو هم صحیح ده که یو شرط بیا هم جواب درکوي درته. آر هم داسې ده نه که نه زه د یوزرنیم مثال نه درکوم، زه ساده عموم کې زه خبره کوم چې آر داسې کار کوي. اوس ګورئ مالک مخکې هلته پروګرام ولیکه
زه دلته فیصدي لیکم ګوره منفي څو اویا. اوس تاسو ماته وایئ آیا منفي اویا د صفر نه لاندې ده که نه؟ شرط صحیح شو که نه شو؟ دلته بل شرط هم موجود دی. ما ورته ویلي چې سلو نه زیات هم ده که نه ده؟ آر څه وایي؟ آر وایي دغه منفي اویا چې ده د صفر نه لاندې شو دا شرط صحیح شو خلاص. دا که غلط هم وي مشکل نشته، یعنې که سلو نه زیات هم نه وي مشکل نه، صفر نه خو لاندې شو که نه؟ یو شرط صحیح شو نو دا به اکزیکیوټ کېږي. پوه شوئ؟ او که مثال زه دلته راشم زه مثبت ولیکم هلک 100 او د صفر نه لاندې ده 100 نه، شرط غلط شو که نه؟ لیکن آر څه وایي یو بل شرط پاتې ده. که دا صحیح شو بیا هم دا درته ښیم. نو 100 چې ده هغه سلو نه جګ ده، دا درته ښیي. آر څه وایي که یو شرط هم صحیح شو په دې کې زه دغه پیغام درته ښیم. کلیر؟ نو د دواړو کې یو صحیح کېږي، یو یا به د صفر نه لاندې وي یا به د سلو نه جګ وي. نو آر څنګه کار کوي؟ آر وایي که یو شرط صحیح و دواړه صحیح ول بیا هم صحیح ده، که یو هم صحیح و بیا هم صحیح ده. صحیح څه مطلب؟ آرام پرسنتیج به درته ښیي. اگر ما بیایم تو شرط اول که است یعنی از صفر پوینتر نیست خب بزرگ از 100 است، یعنی true شد کندیشن بازم true است، یعنی رانگ پرسنتیج برایتان پرینت میکنه. فهمیدید؟ بازو چی میشه؟ تو 1% است نشته کده که صفرم بالا است پایین نیست، بالا است و از 100 کدرم چی است؟ پایین است. صحیح است؟ بازم چی است؟ یعنی در بین صفر و 100 است، یعنی درست است. بازم بادی را اکزیکیوت نمیکنه، رانگ پرسنتیج برایتان نشان نمیده. شرط که اشتباه شد فالز به ایمانا که بادی اینمی اف اکزیکیوت نمیشه. اینمی استاد انه دا خو سلسل نجیکی او صفر نجیکی خو باید درست نو پاس د ولیکي. دې څه نه وایم ښه. راځئ بل مثال تاسو پوهیم د آر او دغه. اوس وګورئ زه لیکم سټرینګ خو پوهېږئ که نه؟ سټرینګ یوزر نیم از equal to احمد. بل سټرینګ اخلم string password is equal to abc123. دام string کېدلی شي که نه؟ کېدای شي حروف او اعداد یو ځای ولیکئ string واخلئ. string کولی شي اعداد او حروف دواړه یو ځای ذخیره کړي، مشکل نشته. اوس دلته ورته وایم داسې اف که چېرته یوزر نیم صحیح ده مساوي شو ډبل کوټیشن د احمد سره. آیا پاسورډ ونه ګوري؟ پاسورډ هم یو وخت کې دواړه باید وګوري که نه صحیح وي. نو په منځ کې که چېرته زه آر ولګوم هلته ورته وایم چې آر پاسورډ یا پاسورډ مساوي شو د چا سره؟ abc123 سره. هر دویشان درست هستن؟ بالکل. آر چی میگه هر دویشان اگر درست هستن جواب برایتان میده به ایمانا. به طور مثال برایتان میگه welcome to home page. صحیح؟ فکر وکړئ بلې صفحې ته یې بوتلی ته ویلکم ټو هوم پیج ته یې بوتلی او دا پیغام یې درته وښوده. ولې؟ دواړه صحیح دي. آر څه وایي؟ آر وایي که دا شرط هم صحیح شو دا هم صحیح شو دواړه صحیح دي که نه؟ پاس وګورئ د یوزر نیم چی ذخیره شده؟ احمد. درست است؟ احمد به احمد مساوی است. آل پاسورد هم چک میکنه. آیا پاسورد که د او abc123 ذخیره شده با این نمی و abc123 مساوی است؟ بالکل هر دویشان درست هستند. برتان نشان داده میشه که ویلکم تو هوم پیج. خب اگر این شد که نمی اشتباه شد، این نمی چی شد؟ اشتباه هستن. آله بزرگ کوچک اشتباه هستن. شرط اولیه خو اشتباه شد، شرط دومی صحیح است. آر چی میگه؟ که مشکل نیست بازم نشان برایتان میده ویلکم تو هوم پیج. نفهمیدین؟ اگر شرط اولیه درست است شرط دوم اشتباه است بازم برایتان نشان میده ویلکم، چرا که آر است. آر میگه باز اول صحیح است، یک اگر صحیح بود یا هر دویشان صحیح بودن اول یا دوم مشکل نیست. در سه حالت آر کار میکنه. اینمی ویلکم تو هوم پیج برایتان نشان میده کدام حالت؟ اول صحیح دوم صحیح نشان میده برایتان، اول صحیح دوم غلط بازم نشان میده، اول غلط دوم صحیح بازم برایتان نشان میده. اگر هر دو اشتباه شدن دو وقت نشان برایتان داده نمیشه. یم اشتباه شد یم اشتباه شد یم اشتباه. حالا ببینین کمپایل کنین
رن کنین هر دویشان اشتباه هستند ای برایتان نشان داده میشه ای کوچک است ها اس کی است کوچک است در جواب کی از بزرگ است خب هر دو اشتباه هستند حالا میبینیم چرا نشان میده هیچ چیز نشان نمیده چرا که ما در الز نگفتیم برش اگر هر دو اشتباه شدن باز چیکار اوس په پوه شوي که خو دا ښه پروګرام خو نه شو که نه دلته خو باید خامخا او سل فیصده دواړه صحیح واوسېږي دلته بیا مونږه اینډ ولګو سوري دا اینډ چه میگه 100% هر دویشان باید درست باشند اگر یک هم اشتباه شد هر دو اشتباه شدن در سه حالت کار نمیکنه با کدام نوع آر میگه در سه حالت ما کار میکنه در یک حالت کار نمیکنه که او هر دویشان غلط باشه این چه میگه هر دویشان اگر درست پست کار میشه اگر نه نمیشه ستریک است سختگیر است اینجا کلیر همداسې پروګرام د یوزر نیم پاسورډ لپاره همداسې پروګرام پکار دی اینډ وای که چېرته دواړه شرطونه صحیح ول نو دا باډي به ایگزیکیوټ کیږي یعنی صفحه به مثال خلاصیږي او کنه نه خلاصیږي فیسبوک کې هر څوک په همدې طریقه ځي چې چېرته داسې نشته چې ته یوزر نیم صحیح که پاسورډ غلط کو بیا هم ته داخل شي دواړه به 100% صحیح کوي او دا اینډ ورته وایي اینډ د آر سرچپه غوندې ده دا را کاپي کې دا آر شو که نه آر داسې کار کوي اینډ څه وایي نور ټول غلط چې دواړه صحیح ول بیا صحیح ده کنه غلط دي که تاسو دا مقایسه کوئ انشاءالله پوهیږئ په خپله د یک حالت کار اجرا میکنه که هر دو درست باشن یعنی به معنی یوزر نیم ترو است پاسورد هم ترو است کار میکنه اگر نه چی معنی این همی حالت هستن یعنی یوزر نیم درست است و پاسورد غلط است باز نمیشه اکزیکیوت نمیشه اگر یوزر نیم اشتباه است پاسورد درست است اکزیکیوت نمیشه اگر هر دو اشتباه هستن با بیخی کار نمیکنه this is called AND اوس پوه شوئ true false معنا هغه ده کلیر دا د آر او د اینډ فرق شو نور څه پاتې ناٹ پاتې ناٹ کې مثال کو ناٹ چې تو کار اجرا میکنه بیان ببینیم ناٹ میگه برایتان اگر یک شرط درست است ما او را فالز میگیرم اگر فالز است او را ما درست میگیرم اگر true است فالز میشه اگر فالز true میشه به این معنی بین یک مثال برایتان میدم در فیزیکس اگر شما بخوانده باشین در سرکت انالیسیس یک مثال داده میشه یک گروپ است دو بتن دار یک گروپ است دو بتن دار دو سویچ دار سویچ اول اگر او را چالان میکنه سویچ دومی او را گل میکنه پس اگر او را بالا کنیم او چالان میکنه ای گل میکنه this is the example of not چې true یک هغه یو ګروپ ابل فالس کوي چې هغه فالس کې دی true کوي مثال خبره تاسو یو ګروپ لرئ زینی دی درې منزل ته زینو کې یو ګروپ لګېدلی صحیح دا ډېر ښه مثال کېدی شي ته چې خېږې تیاره ده که نه ته په زینو کې یو بټن بایدلی شي دا آن کړي چې پاس لاړې بېرته به راکوزېږي چې دا بند کړي خو بیا تیاره کېږي که بیا به پاس څنګه ځي پاس یو بل بټن باید وي چې هغه ګل کړي چې بیرته راتلی ګل دي که چې بیرته کوزېدی لاندې که چې بیرته یې آن کړي چې آن شو لاندې راغلی بیرته یې ګل کړه یو ګروپ دوه بټنې مثال ناټ کې یو بل اگزامپل هم کېدی شي چې یو ګروپ دوه بټن لري چې یو یې چالانوي بلې ګلۍ کوي بلې چالانوي دا بلې ګلۍ صحیح مثال یو بټن دی یو بټن باندې چې پاس یې کې پکای چلانېږي لاندې کې اے سی چلانېږي लाइनों संग कनेक्ट दी इट डजंट मैटर हाँ ट्रू फॉल्स दा हम गयो बटन चे पके ट्रू फॉल्स कई एसी ऑन कई चे एसी फॉल्स कई पके ऑन कई ट्रू कई बटन हम गयो बटन आदि जो जोंदा मिसाल दरता प्रोग्रामिंग की सही दा उस तरह दलदा تاسو ته ما پرون یو مثال کړی و د تاک او جفت عدد په یاد مو دی ها نه کنه نه استاد هو مثلا یو به یو به صفر یو به تاک و صفر جفت استاد اوس هغه دلته کوي یو دغه زګور دلته یو عدد لیکم صحیح شل زه دغه شل ګورم چې د تاک ته کو جفت زه راځم اف کچیرته
که چېرته a تقسیم شي په 2 باندې او باقي مانده صفر شي باقي مانده څو شي صفر نو دا کوم یو عدد دی جفت عدد دی یعنی هر عدد راواخلې په 2 تقسیم کې که صفر باقي مانده و که باقي مانده صفر و آقا جفت اگر باقي مانده چی بود صفر بود او ایون نمبر است جفت است صحیح شد اگر نه چی است سی آوت odd number است odd number کلیر اول شما اول چی را چک کردین جفت عدد چک کردین یک نفر بهتون میگه نه اول باید تاک چک شود چی میکنین شما یک خب امکان داره سیم باشه باقی مانده اوس ما دلته اول جفت ته اشاره وکړه صحیح دغه شرط چې صحیح کیږي مطلب جفت لپاره کیږي صحیح او دا شرط کله صحیح کیږي چې د a قیمت راواخلو په 2 تقسیم کو او باقی مانده صفر پاتې شي نو جفت عدد دی او دا به موږ ته پرینټ کیم داسې ده صحیح کنه لیکن اول اشاره به چی شد برای پیدا کردن جفت است یا تاک برای جفت است تاک خود الس پیدا میکنه اگر نبود یعنی ای فالس شد ما چه میگیم نه خیر اینمی سرچپه زورا میگیریم ما میگیم نه صفر نمانه باقی مانده صفر نباشه یعنی به ایمانا ای تو میگیم not a divisible by 2 and equal to 0 not دا به سرچپه کو او اول بچا ته اشاره وشي تاک ته اشاره وشي زتا تمام مثال خبره یوزر نیم که صحیح شو یوزر نیم که څنګه شو که صحیح شو نو صفحه خلاصه شي باید او کنه څه مطلب چې صحیح ده چې غلط ده ته په خپل پوهیږي کنه او د صحیح غلط څه شي ده د صحیح غلط زویم صحیح او یو بل غلط زویم تاک هغه اپوزیټ شي ده جفت صحیح شو زویم منفی د منفی هغه شي زد مثبت همداسې ده کنه نو زه چې داسې ورته وایم مثال خبرې چې a په 2 تقسیم شو صفر پاتې شو د مطلب پاتې شو یعنی صحیح شو زه تم چې a تقسیم په 2 تقسیم شو باقي مانده صفر نه و باید نه اوسېږي یعنی صفر باقي نه اوسېږي نه وي دا څوک نه کوي ناټ نه کوي and دا ټرو د کنډیشن کنه چې ټرو دا به فالس کو چې فالس شو خپل به تاک عدد ته اشاره وشي صحیح ده کنه نو زه بل تراش دلته ولګم ناٹ او دا به قوسونه واخلې ښه دا قوانین دي د دې ان دا قوسونه کې یو شرط چې دا د دې ناٹ را پیدا کړه دا ناٹ کړه د منفي د دې غلط قوسونه ضروري دي چې را راته تور کوڅه ناٹ ورکو د خپل عملیات سره کوي او بالکل ګوره دسه if not a divisible by 2 and equal to 0 not څه چې پاتې نشي باید اوس پوه شوئ د دې اوس خو کپاتې شو خو جفت او کپاتې نشو څه معنا لري چې تاک ده چې پاتې شي او عدد نو بیا تاک ته اشاره ده او که صفر پاتې شو بیا جفت ته اشاره ده نو ما ورته ورته ویلې که چېرته د a قیمت په 2 تقسیم شو صفر پاتې نشو نو دا کوم عدد دی آر یعنی تاک عدد او کنه جفت عدد څنګه سی آوټ ته به تغییر ورکوي ولې اوس تا اول چاته اشاره کوي د دې ناټ څه شی ده یعنی یو پاتې کېږي یو څه پاتې کېږي هغه چار عدد پاتې کېږي استاد ما څه نشي کولای استاد چې یعنی باقي مانده چې په 2 تقسیمول مساوي کېږي له 0 سره دلته نشي کولای یو نشو اندغه وخت کې سی آوټ نشو کړم ما سی خو بیا مونږ ته نه بس یو ګوره کنه اوس یو خو ضرور نه چې یو پاتې شي که درې پاتې شول بیا به څه کوي که بل عدد پاتې شو بیا هم راځي خو تا خو دلته یو لیکلی که نه بیا به ته درې لیکې بیا به ته پنځه لیکې نه ګوره که نه باقي مانده ضرور نه ده چې یو وي بعضې وخت کې درې پاتې کېږي پنځه پاتې کېږي بیا به څه کوي بیا خو تا خو یو ته اشاره کړې ده په تاک کې چې یو پاتې شو خامخا اوس 3,999 دا تقسیم 2 کته 3 کته یو کته یا 3 کته فرق راځي یا 2 کته فرق راځي پوه شوئ نو فرق دلته دا ده چې ما دلته ناټ کړی چې متلي ناټ یعنی چې a په صفر تقسیم شو a چې په 2 تقسیم شو او باقي مانده صفر نه یعنی د ناټ ورته چې نه دی
نه دی وي دا فالس ته اشاره کوي دا په خپله دا کنډیشن ټرو ده خو ناټ څه کوي دا ټرو فالس کوي چې فالس شو مطلب تاک شو دا یم استاد په دوه تقسیمونه استاد او چې په دوه تقسیم ساده فارموله ده ساده فارموله استاد مثلا همدا دوه دي استاد سوله مثلا 400 یم هغه ای تقسیم په 400 کې ګوره داس خو جفت عدد لایتناهي دي موږ اولنۍ جفت عدد رانیولی خلاص استاد کډی دي مثلا دی اولنۍ مثلا دی کوسي ګوره زه بیا تاسو ته وایم ته ماته دا وایه چې زه دوه وایم جفته که نه که زه 2 لکه ووایم بیا هم جفته که نه د جفت په حالت کې فرق نه راځي جفت ده مثلا تاسو ویلې مثلا 3 یا 15 داس پاتې هغه به موږ څه کوڅه د مربوطه ګوره هغه دلته معلومیږي چې دا عادت غټ ولیکي صحیح ده عادت چې غټیږي چې په 2 تقسیمي باقی مانده هم غټیږي بیا پوه شوئ که نه باقی مانده هم غټیږي بیا پوه شوئ اوس خبره دا ده چې ما دلته ناټ ته اشاره وکړه چې باقی مانده صفر نه وي صرف ناټ ته فی الحال فوکس وکړئ صحیح که زه دا ایسته کړم مطلب جفت ته اشاره ده د جفت صحیح حالت ده او که ناټ ورسره ولګېده د جفت ضد ته اشاره ده یعنې تاک ته اشاره ده خلاص اوس به راشو د بل ته ورته وایم په دغه ځای کې اوس شل چې په 2 تقسیم چې صفر پاتې کېږي که نه او چې د دې سرچپه ونیسو مطلب بیا څه پاتې کېږي یعنې به عادت پاتې کېږي پوه شوې په دې باندې ناټ باندې خیر ډېر هغه مه کوئ په دې باندې مشکل نشته ازو لوپس لږ وایو لوپ راځئ کوم داسې کوو نه ما دې تاسو نه پوښتنه نه کړې چې وایو مالې اوس لوپ وایو صحیح ده نو لوپ څه شي ته وایي ټول وایي تکرار ټول په دې پوهېږي تکرار ته څه وایي لوپ وایي راځئ مثال درته همدغه ده ساعت دا لوپ ده دا څه شی ده لوپ ده یو تاسو په پټرول پمپو کې د تیل پمپ کې میسج لیدلی پټرول په دومره بیا لاړ شي بیا راځي بیا ځي دا لوپ ده تکرار شو که نه شو صرف تکرار مو وایه تکرار څه تکرار اوس بل مثال درکوم د فیسبوک صفحه دې خلاصه کړله آی ډي جوړوې ته هغه یو صفحه کې یو آی ډي جوړېږي بله نه جوړېږي جوړېږي که هماغه یوه صفحه چې ده هلته خلک راځي خپل آی ډي لیکي ساین اپ کوي بل راځي بل لیکي بل راځي داسې روان دي ټوله ورځ دا تکرار شو که نه شو یعنې مطلب دا ده کله چې موږ وغواړو د خپلې صفحې نه ډیټابیس ته په مسلسل په تکراري شکل معلومات ذخیره کړو یا راواخلو دلته لوپ استعمالیږي دیتابیس که کلا مونگ معلومات ذخیره کو ببینید شما بطور مثال یک پانتون هستن شاگردها رجیستر میکنه در صفحه خودشان در دیتابیس خودشان آیا صرف تعداد زو معلوم میباشه که نه دست یا یک تاست نه با شکل تکراری است تا وقتی که او خواسته باشه همون را ذخیره میکنه صفحه چیزا ببینین الکترونیکی تذکره که جور میکنه یک صفحه هستن پس صدها نفر از طریق مو یک صفحه چی میکنه معلومات از او را جمع آوری میکنه روان میکنه به شکل تکراری در دیتابیس دست شو کنه شو لوپس ډیر زیات رول لري ښه لوپس نه بغیر ستاسو سافټویر ناممکن نه چې جوړ شي تکرار دی دلته موږ بیسکس وایو چې لوپ څنګه کار کوي هدف یې څه دی بیا په ډیټابیس کې معلومات ذخیره کول په تکراری شکل لوپ استعمالي ډیټابیس ته معلومات راخیستل په تکراری شکل لوپ استعمالي مثال په ډیټابیس کې 3000 ریکارډ دي لږ وروسته 3.5 شول لږ وروسته 4 شول زه تا ته وایم تعداد خو معلومیږي نه دی دا ته وایم ټول تعداد راواخله دا یو ریکارډ را اخله تر کله را اخله د پوینټ لږ فکر وکړئ ښه تا با وقت که ریکارد ها را بیار نشان بر امام از دیتابیس تا وقت که به آخری ریکارد نرسیده فهمیده شد تر سوچ آخری ریکارد تا نرسیدلی را اخیستلی دی نوی دا تکراریږي همداسې را اخله راوړی دې لپاره موږ څه استعمالوو لوپ استعمال بس ذخیره کوئ دا تکرار شو که نه شو یو ریکارډ ولیکو بیا بل هغه ولیږئ بیا بل هغه بیا بل داسې روان دي دا ټول دا تکرار دی دلته لوپ نه استفاده کېږي پوه شوئ یو پیغام ما سکرین باندې درته وکړو سکرین باندې راځي بیا راځي سړی ناست د هغه یې وهي داسې نه دې ته څوک کښېني چې دا یو بدل کړي
ټول ورځ معلوم نه ده تر څو چې هغه ډیوایس چالان ده دا به روان د لوپ به روان تر څو چې هغه یوزر وغواړي چې بند یې که بیا لوپ بند پوه شوی اوس ورباندې نو دا د لوپ مقصد د هدف دی اوس موږ څنګه کولی شو چې دا لوپ نه استفاده وکړو فلحال خو موږ دا ډیټابیس نه لرو نو موږ لوپس بیسکس وایو چې لوپ سره کم کار کوي لوپ ته لوپ هم وایي لوپ ته بل نوم اخلي په نوم دی ریپیټیشنل یا آیټریشنل स्टेटमेंट ستمنتها है कि बशक्ल तकरारी हमेशा बोले जो कार इजरा हमेशा बरिमा निशान दादा हमेशा ये हम आइट्रेशनल आइट्रेट तकरार लूप मरतबाई बल मरताखली रिपीटेशनल स्टेटमेंट ستمنتها बशक्ल के तकरारी इजरा हमेशा बताओ सन माँ बरतान मेगम एक तावसद आदाद प्रिंट को तो चिमे कनी या बरतान मेगम के सी आउट निश्ता को वेलकम सही है चिरे निश्ता को वेलकम निश्ता को चंद दफा 1000 दफा तो बच्ची कनी 1000 दफा सी आउट वेलकम वाइड निश्ता कनी मुश्किल है यानीस्ट कार या कारस्त खुद तकरार است अगर आसानतर में साजी कॉपी पेस्ट खात करी खलास अजू आसानतर नमेश कॉपी पेस्ट पे के नूर से नशे कवाले اوس ته ورته چې دغه ویلکم زه غواړم لس ځلې پرنټ کړم لس ځلې پنځه ځلې شل ځلې یو لک ځلې لایتناهی ځلې پرنټ کړم نو ته باید لوپس نه استفاده وکړي لوپ حالا ما سه نوع لوپ داریم در اصل ما دو نوع لوپ داریم در سی پلس پلس که هستن یک هسته فار هسته و دیگه هم وایل هسته سیوم که هسته او دو وایل هسته در اصل وایل واری هسته خو یک فرق کمی داره اگر نه یک چی میگیم برش یک ورژن وایل هسته یا دیگه لوپ هم شما دارین در آینده میخوان دیگه زبان ها سی شارپ جاوا پی اچ پی فار ایچ و یا هم در بعض زبان ها که هستن فار این است فار این یا فار ایچ او در سی پلس پلس نیست او در پیور آبجیکت اورینتد 100% که زبان های آبجیکت اورینتد هستن دو استفاده میشن و صرف به خاطر اری استفاده میشن شما در سی پلس پلس فار ایچ یا فار این لوپ ندارین به خاطر از او هم بعضی نفرها میگه که سی پلس پلس که هست 100% آبجیکت اورینتد نیست آبجیکت اورینتد است خو 100% نیست اول میم د فار آبجیکت اورینتد ګوره هر ژبه خاصیت لري د کار کول لحاظ نه یا پروسیجرل وي یا آبجیکت اورینټډ وي پروسیجرل کې دغه ستا کوډ چې دا یو کوډ د کړه هغه بیا به استعمالولای نشي آبجیکت اورینټډ کې تخنیک دا وایي آبجیکت اورینټډ خونه سو تخنیکونه دي انهریټنس پولیمورفیزم کلاس او آبجیکت دا سی چې د سی کې کلاس آبجیکت نشته کلاس آبجیکت نشته ورکی سی پلس پلس کې شته جاوا کې شته پی ایچ پی کې شته پایتون کې شته ټولو کې شته نو سی چې وا پروسیجرل وا آبجیکت اورینټډ لارې ته کولای شي خپل پروګرام ډېر په اساني جوړ کې او بیا تکرار نه مخنیوي وکړي کوډ بیا ونه لیکي او ستا کوډ به ډېر وړو کوي ډېر کارونه به کولای شي او ستا کوډ به څنګه وي که مشکل ورکې پیدا کېږي ډېر په اساني حل کولای هم شي استاد دا کوډ سره لیکلی استاد هغه سره قانون مثلا پوه نه شوم استاد کوډ سره لیکي کوډ هغه سره هم ګوري مثلا چی شي اصلي دا د کوډ لیکل دا چی شي ګوره د دې اوس د دې هدف څه شی ده موږ سره چې ما ته ویلکم وښیي زه کمپیوټر ته هم چې دا ویلکم واخله ترجمه کې بیرته ما ته وښیه صحیح مثال زه ورته وایم چې زه تا ته یو عدد درکوم سل ضرب 2 منفي 200 دا ما ته حل که زه نه پرې پوهېږم کمپیوټر ته ورکړه بیرته درته راځي یعنې سیټ اف انسټرکشنز دي دا څه شی دي سیټ اف انسټرکشنز راهنمایي ده چې کمپیوټر ته موږ یو امر ورکوو لارښودنه ورته کوو چې دا کار وکړه هغه موږ ته انت کوډ وای دا کوډ ټول او ته کوم کوډ وایو سورس کوډ مینز هغه کوډ چې ته دا غي نه چې جوړول غواړې یو چې لاسترول غواړې this is called a source code اوس وګورئ ورډ ایکسل جوړ شوی کنه ایکسل اسی جوړ شوی نه دا سورس کوډ نه جوړ شوی سورس کوډ لري هغه ځان ته خبر ده موږ ته نه موږ اجازه نه لرو چې هغه ته لاسرسی ولرو هر څه شی یو سورس نه جوړ شوی هر څه شی سورس کوډ نه جوړ شوی خب این امیر ما ده دفعه چطور پرینت کنیم به شکل تکراری ده دفعه خو نشته نمیتونیم مشکل است بین بخاطر از اون لوپ میگیریم فار حلقه فار استفاده میشه در اینجا و این امیر بگیرین در داخل بادی لوپ ایرا اضافه میکنیم صحیح شد اول ما داریم
فار د کدام وقت استفاده میشه؟ اگر ما مثال دیتابیس بتیم با به این معنی که فار لوپ نمبر اف ایتریشن که فیکس باشه، یعنی تعداد تکرار باید معلوم باشه، حد تکرار باید معلوم باشه. فار لوپ वो शक्ल कार میکنه. فار لوپ براتون چی میگه؟ اگر دیتابیس معلومات ذخیره میکنین برای ما حد معلوم میکنین 100 دفعه، 1000 دفعه، 2 دفعه، 5 دفعه، چند دفعه باید تکرار شود این کار. یعنی ذخیره کردن معلومات در دیتابیس چند دفعه باید تکرار شود، حد از او باید معلوم باشه. when استفاده میشه وقتی که نمبر اف ایتریشن، تعداد تکرار چی باشه؟ معلوم باشه، فیکس باشه. iteration is fixed باشه. حد تکرار به چی معنی؟ ذخیره کردن معلومات حد از او باید معلوم باشه که چند رکورد ذخیره میکنیم، چند دفعه یک بالا اسکرین یک پیام نشان بده، 100 دفعه، 200 دفعه، 5 دفعه، چند دفعه. از فار لوپ استفاده میشه. صحیح است؟ خب فار لوپ اگر ما ببینیم با دیتابیس و چیزا که سافت دیولپمنت میشه دو وقت زیاد استفاده نمیشه، خود زیاد استفاده نمیشه. صحیح است؟ ببینید ما خود این دیتابیس نداریم که 10 دفعه معلومات ذخیره کو، 10 دفعه بیار در رکورد ها را یا 5 دفعه تکرار کنیم. ما صرف این پیام تکرار کرده میتونیم. بیاین فار لوپ که است خودش فار است، کیورد است و اینا ما میگیم پرانتزیس یا اینا میگه هیدر اف فار. هیدر است، هیدر. در این هیدر ما شرط هم میتیم، وریبل قیمت هم میتیم و انکریمنت دیکریمنت هم میتیم. بیاین این فار که است 3 بخش داره. بخاطر انجام دادن یک کار 3 بخش باید شما اضافه کنیم. فار باز نشته میکنیم اینیشیالایزیشن میگیره. اول بخش کدام است؟ اینیشیالایزیشن به چی معنی؟ بالکل قیمت ورکول ویریبل تا. اوس اول ویریبل خو بخامخا ډیکلیئر کوي او قیمت ورکوي. خیا بیا سیمیکولن، بیا به چه کوي؟ کنډیشن، شرط به ور باندې لګوي. شرط څه شي؟ تر څو پورې دغه لاړ شي دا ویلکم پرنٹ شي، څو ځلې تر څو پورې. باز چه میگم؟ انکریمنت دیکریمنت یا برش کاونتر میگه. صحیح ده؟ یعنی از اگر اینیشیالایزیشن بیایم برش میگم انت I is equal to 1. تعداد ویلکم از طریق اعداد معلوم میکنیم. ما براتون میگم که 50 چوکی بطور مثال، ساده مثال 50 چوکی به چی معنی؟ آل 50 بوده میتونه از کجا تا به کجا؟ از 1 تا 50 تا به 100 تا به 1.5 میتونه نه؟ مقصد 50 دفعه معلوم باشه. ما از 1 شروع میکنیم، ای از 10 شروع میشه تا به 60، مشکل نیست. خب اینم اینیشیالایزیشن یک ویریبل داره، دیتا تایپ ویریبل، بازو ویریبل یک قیمت داره. خب قیمت آی چند است؟ 1. خب آل ما شرط وضع میکنیم بالای اینمی آی. ما میگم که قیمت آی که 1 است، اونم 1 که آی ذخیره شده او کوچک یا مساوی از بده است. آل ببینید یا آی مساوی به چند است؟ 1. آیا یک کوچک از 10 است؟ شرط درست است نه؟ ببینید قیمت آی چند است؟ 1. آیا 1 که است، یعنی آی که ذخیره شده کوچک از 10 است؟ بالکل شرط درست است. این میره براتون یک دفعه نشان میده. کاونتر ترازو است. اوس د آی قیمت خو یو ده، آی باید دوم شي کنه، درې شي، څلور شي، پنځه ته لسو ته باید ځان ورسوي. یعنی حد معلوم ده یو نه تر لس ځلې، یعنی لس ځلې به ویلکم پرنټ کیږي. اوس آی اضافه کېدی نشي په خپله باندې. آی قیمت آی 1 است و اگر تو میگیم که آی کوچکتر از 10 است، خو تا با قیامت چیز است، کوچک است، خو بزرگ نمیشه. اور چطور ما میگیم که قیمت آی اضافه شوه، امرای آی چطور یک جمع کنیم؟ باز یک جمع شوه، یک چطور جمع کنیم؟ یک آپریتر شما خوانده بودیم یس، امو آی پلس پلس یا تو نامد آله. ببینیم آله، اوس فکر رو که زد سوایم دا آی قیمت سو ده؟ یو ده؟ بلکل آغا یو ده لسونه کم دی، شرط صحیح ده. د دې باډي کې څه دی ویلکم دا به درته وښیي. آی بیرته ځي، آی مخکې یو اوس شول ولی جمع شو، 2 شول، 2 چې دی اوس بیا هم 2 د لسونه کم دی، بیا راځي ویلکم درته پرنټ کوي، بیا 2 لاړ 2 یو جمع شو سره 3،
درې بیا کم دي لسونه دي بیا پرنٹ کوي بیا څلور شول څلور بیا د لسونه کم دي بیا پرنٹ کوي پنځه شول شپږ اووه اته نهه لس صحیح چې کله نه شول مثال نه سره جمع شو څو شول لس د لسونه کم دي نه مساوي خو دي که نه بالکل بیا ویلکم لسم ځلې لس بیا ځي یو جمع کېږي 11 شول نو ستاسو ماته دا وایي آیا 11 د لسونه کم یا مساوي دي نه زیات دي شرط غلط ویلکم نه پرنټ کېږي یو نه تر لس ځلو پورې لس ځلې کېږي یو نه لسو پورې لس ځلې کېږي کلیر اوس ګورئ راځئ چې کمپایل اینډ رن کړو هر ځل چې ویلکم پرنټ کېږي د آی قیمت یو دی یو کم د لسونه ده یو ځل به ویلکم پرنټ شي اینډ اف لاین هم کېږي چې دوه شول آی پلس پلس دوه شول دوه بیا کم د لسونه دي بیا دوم ځل بیا هم یعنې ځان ته لینو باندې راځي چې کمپایل اینډ رن کړو آی ډي د دې مشکل د باور کمپایل کوم څو ځلې شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 یو لسم ځلې هم آی زي یو لس کېږي خو شرط غلطي ما یې حد ورته وټاکه چې لسو پورې لس ځلې وي لس ځلې اوس تاسو کولی شئ چې دغه یو ده چې دغه لس ولیکئ او دلته شل ولیکئ بیا هم لس ځلې شول دا فرمول چې دا ثابت تغیرات خو دکې نه راځي مثلا د مثبت په عوض باندې منفي وکړو ولې نشي کولی بالکل کولی شي خو هلته به کوم وخت کې کوې اوس زه هغې ته راځم ښه ستا دا سوال وروسته ځوابېږي اوس زه نه ځم بیا ټاپک بدلي مکمل موږ دا تشریح کوو درته چې هر حالت یې څنګه لایتنایي ته څنګه ځي ولې ځي څنګه نه راځي دا ټول دلته به یو هغه هم جوړ کړو ضرب زباني چې ورته وایي هغه هم درته جوړ کړو صحیح ده تاسو به پوه شئ دا لوپ ډېر کارونه درته اسانه کوي مثال زه تاته وایم چې زر نه 50,000 پورې څومره قیمتونه چې دي د یو بل سره جمع کړه نو دا څومره سخت دي جمع کول لوپ یې فقط په څو ثانیو کې ورته جمع کړه نو اسانه کېږي که نه کېږي لوپ ډېر کار اسانه کوي تکرار او فار معنا لوپ دی صحیح ده فار معنا څه ده لوپ اوس د جمع علامه چې زه لیکم جمع زه خو نه لیکم چې مثال اپریټر زه خو علامه لیکم دا خو نوم ده هغه نوم ده صحیح ده لوپ چې دا لوپ یا فار ته وایي تکرار ته ویل کېږي خو تکرار لپاره کوم لوپس دي فار لوپ وایل لوپ دو وایل لوپ سی پلس پلس کې فهمیده شد وجیولا شروع از هر جامعه خویی کوچکتر از این عدد باشه تا که از اینجا شروع شود تا به این اینجا اگر بیان اگر شرط اشتباه شد ما بزرگ گرفته میره قیمت آی چند است؟ 10 آیا 10 بزرگتر از 20 است؟ یک دفعه هم پرنت نمیشه شرط اشتباه شد هیچ چیز هم برایتان نشان داده نمیشه شرط اشتباه است I think it's enough for today clear